الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلاة و سلام رسته د مسلمان امیر او مشر دینی مسؤلیتونه. په اسلام کې د حکومت رئیس او مشر د دې لپاره نه ټاکل کیږي چې په خلکو باداری وکړي، بلکې د خلکو د خدمت په خاطر غوره کیږي، ترڅو هغه دندې او مسؤلیتونه سرته ورسوي چې د اسلامي حکومت د مشر په توګه تر بیعت اخیستلو وروسته شریعت پرې لازم ګرځولي دي. دغه دندې بیا په دوو برخو ویشل کیږي چې یو دینی وظایف او مسؤلیتونه دي او بلې سیاسي. په دینی مسؤلیتونو کې د دین ساتنه، د دین زده کړه، ښوونه او تطبیق او تنفیذ، او د اسلام د دښمنانو د شبهاتو او اعتراضونو ته په ځواب ویلو سره سرته رسیږي. اسلامي حکومت د دې په خاطر جوړیږي چې د اسلامي عقیدې او اسلامي قانون ساتندوی اوسي. تر ټولو لومړی دنده او مسؤلیت د اسلامي عقیدې، اخلاقو او احکامو ساتنه ده. د اسلامي حکومت ارزښتناکه دنده د اسلامي عقیدې او اخلاقي لارښوونو خپرول او د ټولو جرمونو، استبداد او ظلم مخنیوی. په همدې توګه د ټولو باطلو عقایدو او افکارو لکه بتپالنه، الحاد، بدعاتو، خرافاتو او د جادوګرۍ په کلکه مخه نیول دي. دویم د وسلوال فوز انتظام. د حکومت رئیس مکلف ده چې د اسلام له دښمنانو سره دفاعي او تهاجمي جهاد برپا کړي. د دې لپاره بشري او تخنیکي ځواکونه برابرول او نور هر ډول لوازم تهیه کول دي. د دې لپاره هر اړخیز تیاري ته اړتیا لیدل کېږي تر څو یې د وخت امیر له خپلې وسې سره سم تهیه کړي. دریم د دیني شعائرو اقامه او ټینګول د مسلمان امیر دریمه دینی دنده تشکیلوي. د دیني شعائرو قائمول او ټینګول لکه اذان، اقامت، د جمع مونځ، د دواړو اخترونو مونځونه، د رمضان روزه، حج، د جوماتونو جوړول، د زکات او غنیمتونو تنظیمول او داسې نور. د مونځونو امامت کول، د 5 وخته مونځونو د جمع او اخترونو د لمانځه امامت کول په دارالخلافه مرکز کې به په خپله کوي او په ولایاتو کې به خپل نائبان مقرروي او دغه دنده به سرته رسوي. د حج د فریضې اسانتیاوې برابرول د امیر بله دنده ده. مسلمانانو ته د حج د فریضې د ادا کولو اسانتیاوې برابرول برابره خبره ده چې دغه تسهیلات د سفر د وسایلو وي او که سیاسي او اقتصادي او روغتیایي او که هلته د استوګنې علمي او یا تربیوي اوسي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.